چاته چې خدای پاک دنیا کې په قار شي افغانستان ته مخه کیږي او دا ابن خلکان لیکلي چې افغانان د خدای پاک غشې دي چې څوک د الله بد راځي پیولي موږ پنجابي ته سیال نه وایو ازمرې ګیدړ سره ځان برابري نه ملګرو راځي د افغانانو یا د پښتنو توپیر له پنجابیانو سره څه دی او د افغانانو د پښتنو تاریخ څه شی دی د دې مولوي صاحب د خولې نه پوره واورو ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره ریپوسټ کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او اکاونټ در سره فالو کړئ تر څو چې زموږ نوي ویډیو اول تر تاسو در ورسیږي یو کتاب لیکلی د افغانان د خدای پاک غشې دی الله چې په پښتانه وایي چې میږي ته خدای په قار شي وزرې کوي چاته چې خدای پاک دنیا کې په قار شي افغانستان ته مخه کیږي افغانانو ته مخه شي او دا ابن خلکان لیکلي چې افغانان د خدای پاک غشې دی چې څوک پیولي هغه پیولي چې څوک د الله بد راځي پیولي افغانستان دا پخوا یو مورخ لیکلی دی چې دا د سلی خوټن دی د سلی خوټن نه نشي وته چې لاس وباسي خپه به دې نخلي او دا د وروسته خیرني جنرال لیکلي چې کله وتل ویل افغانستان د وسپنو نینې دي دا نه چې چل کېږي او غاښونه بدل آباد کې دا تېرېږي نه دلته چې هر څوک راغلی دی هغه ګیر شوی دی د سلی خوټن کې نښتی دی بیا نه دی وتلی من دغسې ګاونډي لکه دا چې دی تاسو الحمدلله چا پخوا جهاد کړی چا دې جهاد کې جهاد کړی او هر افغانۍ مجاهد دی چا ډوډۍ ورکړې چا یې مرسته کړې چا کومک کړی پنجابي خپل سیال ګڼئ نه موږ پنجابي ته سیال نه وایو ازمرې ګیدړ سره ځان برابري نه یو ورځ ژوند د ازمري 100 کاله ژوند د ګیدړ ټیپو سلطان به ویل یو ورځ دی ښه ده هلکه دا یو قوم دی دا یو ملت دی دا یو تاریخ لري ته خو اویا کلن ماشوم یې او تراب صاحب به ویله ته خو پرون پیدا شوې دا خو 15000 کاله نه د دنیا په نقشه باندې موجود هیواد دی پښتانه لویه سلسله لري د هندوکش نه د پکتیا نه کلتور لري فرهنګ لري تا کیدی چې څوک سکان دي څوک هندوان دي څوک شیعه دي څوک میرزایان دي څوک قادیانین دي تاسو کې ملت نشته پنجابي ملت نه دی پنجابي جغرافیا نه لري زموږ سیال نه دی دا بیل خبره ده چې اوس دا د دنیا حالات دي او څو ورځې به موږ لږ ماتو ګوړي او لږ به کمزوري شوي یو خو داسې نه ده الحمدلله بیرته دا وطن راوچتېږي دا ملت په خپو ودرېږي دا د خپلو حقوقو پوښتنه کوي دا حافظه هم لري او محاسبه هم لري ملا برادر به ویل موږ حافظې هم لرو او موږ اړینې محاسبې هم لرو موږ ډېرو خلکو سره حساب کولی شو کړی مو دی دا خو زموږ ګذرګاوه ده دا اوس چې مخته پروت ته تاریخ وګوره ستا په سینه باندې 9000 غزنوي تللی دی هند نه ستا په سینه باندې احمدشاه ابدالي هند ته په کراتو تللی دی دا لاره غزنوي جوړه کړې ده د خیبر لاره لنډه لاره به یې جوړه کړله هندوستان ته به لاړو هلته به هندوان وځپل احمدشاه ابدالي به لاړو او بیرته به راغی قندار کې به آباد تا ته اسلام موږ در وړی دی تا ته دین موږ در وړی دی ته خو په دین او په اسلام او سیاست او جغرافیا کې نو مولوده یې بیا د داسې هیواد سره چې د دنیا ټول زبر ځواکونه زه منم چې زه وږی به یم خو بې غیرته نه یم دنیا کې که نه تاریخ دې خراب موږ منو چې ډېر ښه قصرونه نه لرو خو چاته مو اوسه پورې سر ټیټی نه دی کړی د چا فرمان مو نه دی منلی د چا فرمایش مو نه دی منلی موږ بې غیرته ژوند په دنیا کې نه دی کړی دا واحد افغانان دي په ټوله نړۍ کې چې د امریکایانو بندیان موږ سره موجود دي د امریکا بندي په ټوله نړۍ کې شته داسې هیواد دنیا کې شته دی چې د امریکا اشخاص او د امریکا وګړي دي بندي نشته په دنیا کې موږ نو بندي کړی بریګیډار موږ اوس هم ډېر خلک موجود دي چې امریکایان دي او موږ سره بندي د هغې سوال و زارۍ ته راځي دا خلک دي دا ملت دی دا یو قوم دی غیرتي قوم نو هغې غچ دپاره موږ چې زموږ ماشومان یې وکړل د پاکستاني رژیم په پوستو باندې